بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا چې کوم دی د اټلی اډمیشن کولاو دي او کنسلټنټ او یو بل چې فولي فنډډ سکالرشپ درکو دا کو هغه کو ډن بیس باندې ویسې درکو. ګوره ډن بیس باندې څوک هم ویزه نشي لګولی، دا هسې خوشې خبرې دي ځکه چې د امیګریشن د چاپکور کې نه دی. امیګریشن ریکوایرمنټس ته ګوري، ته ریکوایرمنټس پوره کوه او په هغو سیټسفاید کوه په خپل سټډي ویزې سره، په خپل ویزټ ویزې سره، چې هغه په دې سټسفاید شي چې او دا جنوین ویزټر دی یا جنوین سټوډنټ دی، نو هغه په خوشحالۍ ویزه ورکوي. مطلب هغه کې څه توان دی، خو صرف دې ته ګوري چې یاره دا کس جنوین وي. دویمه خبره، په کنسلټنټ باندې لاک یو نیم لاک روپۍ هغه ورکول او د دې نه علاوه ستا چې څه په ډاکومنټس په څه پیسې لګي هغه به ته ورکړي، د تعالی کنسلټنټ نه ورکوي. نو که په خپله کولی شي اپلای ویل اینډ ګوډ، که نه شي کولی بیا اوبیسلی هغه کنسلټنټ ایکسپرټ دی، بیا په هغه وکړي. خو زه به تاسو دا پریفر کوم چې په خپله اپلای وکړئ، ځکه چې ته په کنسلټنټ اپلای کې 50,000 60,000 1 لک 2 لکه به د هغه چارج کوي او د هغې نه علاوه ډاکومنټس تیارولي، د هغې اټسټیشن کولی او د هغې لیګلایزیشن کولی، د دې هر څه پیسې به ته ورکړې. څه که د یونیورسټۍ لږ ډېر فیس راځي هغه به هم ته ورکړې، یا اپلیکیشن فیس راځي، نو دا هر څه به ته کوې. نو انشاءالله دې ویډیو کې جنرل زه تاسو یو اوورویو در کوم د اټلي د اډمیشن او د هغې د ویزې د دې پروسس حوالې سره، او بیا به انشاءالله نیکسټ یو دوه ویډیو کې تاسو ته کمپلیټ پروسس چې کوم دی هغه سپلټ کوم او تاسو به ووایم په ډیټیل سره چې څنګه به تاسو اپلای کوئ، څنګه به تاسو ته اډمیشن وشي او بیا به څنګه تاسو ویزې له اپلای کوئ. ښه، اټلی کې اډمیشن حوالې سره تاسو ته ووایم چې د ټولو نه لومړنۍ خبره چې تاسو د هغې ریکوایرمنټس خپل د لاول نه برابر کړئ. ګوره ستاسو انګلیش پروفیشنسي چې کوم دی که نه، تاسو که بهر سبق ویل غواړئ نو اوبیسلی تاسو به په انګلیش کې وایئ او د هغې لپاره ستاسو سره انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ پکار دی چې په ټوله دنیا کې اکسپټ کېږي، هغه آیلټس دی. او که انکیس آیلټس تاسو سره نه وي نو بیا ټافل چې کوم دی د هغې نه بعد دا ډېر زیات اکسپټیبل دی. خو موسټ پروببلي آیلټس چې کوم دی اراونډ د ورلډ په هر ځای کې ستانه یونیورسټۍ لاول ریکوایرمنټ د آیلټس کوي. خیر، د اټلی په کیس کې که ستا سره آیلټس وي دا یو ډېر پلس پوینټ دی، خو که آیلټس نه وي نو زیاتره هم داسې یونیورسټیانې دي چې هغه د آیلټس نه علاوه چې کوم دی ستا انګلیش پروفیشنسي د کالج نه یا د یونیورسټۍ نه چې ته کوم سرټیفیکیټ د هغو ته چې ما لرم تاله درکړي نو هغه هم اکسپټ کوي. په هغې کې مطلب دا شوی چې تا کوم اف ایس سی کړي یا تا کوم بیچلر کړی د هغې لینګویج اف انسټرکشن چې کوم ستا انګلیش و د هغې په بیس تا ته اډمیشن میلاو شي. او په بعضې کیس کې داسې هم کېږي چې یونیورسټي ستانه خپله یو انټرویو کنډکټ کړي او د هغې نه بعد بیا تا ته یو پروفیشنسي سرټیفیکیټ درکړي که تا هغه انټرویو پاس کړي. ما په 2023 کې اپلای کړې وه، ما د خپل یونیورسټۍ د طرف نه یو پروفیشنسي هم اټیچ کړې وه، خو هغو د هغې نه بعد هم سیټسفاید نه وو. هغو د خپل څومره چې مې اډمیشن شي وو افر لیټر یې چاته ورکړی وو نو هغو نه یې انټرویو کنډکټ کوله، نو زما نه یې کنډکټ کړی وو، بیا یې ما ته پروفیشنسي راکړه. نو انګلیش پروفیشنسي دا یو څیز دی، دا تاسو له تیارول پکار دی. د هغې نه علاوه که څوک بیچلر ته اپلای کول غواړي نو هغه د اف ایس سی ډیم سی او سرټیفیکیټ او د میټرک دا سره لازم پکار دي. او که یو کس بیچلر ماسټر ته کول غواړي او ام فل لپاره ته غواړي نو د هغه سره د بیچلر ټرانسکریپټ او ډیګري او د میټرک چې کوم دی ډیم سی سرټیفیکیټ او د اف ایس سی دا پکار دي. د دې نه علاوه دغه انګلیش پروفیشنسي شوه او اپارټ فرام دیټ چې کوم دی ستاسو سره موټیویشن لیټر پکار دی. موټیویشن لیټر دا یې که نه چې په هغې کې تاسو کلیرلی ستا په اډمیشن کې د موټیویشن لیټر ډېر غټ رول دي او موټیویشن لیټر کې دی چې په هغې کې ته کلیرلی دا وایي چې یاره زه دا انسان یم، دونه مې کوالیفیکیشن دي، زه په دې کورس کې ما مخکې اډمیشن کړی دی، زه ولې اټلي ته تلل غواړم، ما ولې اټلي خوښ کړو د فردر سټډي دپاره، او بیا خاص ما په دې یونیورسټۍ کې ولې اډمیشن واخیستو او دا کورس مې ولې سلیکټ کړو او زما مخکې ګولز څه دي. په موټیویشن لیټر کې دا یو 3-4 پوینټس دي چې دا به ته هغو ته کلیر کړې، نو ستا په اډمیشن کې د موټیویشن لیټر ډېر غټ رول دي. نو دا ډاکومنټس په خپل تیاري ګوره، پاسپورټ شو، ستا ایجوکیشنل ډاکومنټ شول، ستا انګلیش پروفیشنسي شوه، دا چې کوم دي ستا مین ډاکومنټس دي. کله چې دا ډاکومنټس ستا سره برابري دا د جنرالي د هر یونیورسټۍ ریکوایرمنټس دي. بیا به ته لاړ شې په ګوګل باندې سرچ وکړه هغه یونیورسټیانې چې په هغې کې کوم کورس ته ویل غواړي چې اډمیشن وکړي. لکه فار ایگزامپل
ما په میډیکل بایوټیکنالوژي کې اډمیشن کړو. نو ما د هغې مطابق یونیورسيټیانې سرچ کړې په ګوګل باندې چې په اټلی کې کوم داسې یونیورسيټي دي په هغې کې میډیکل بایوټیکنالوژي هغو پړاوی او د هغې نه علاوه چې هغوی په انګلیش کې پړاوی. نو ته ډایرکټ په ګوګل هم سرچ کولی شي او که البته په ګوګل نشي نو یونیورس اټلی دا د هغو یو ویب سایټ دی چې وروسته به هم ستا په کار راځي. دې ویب سایټ ته به لاړ شي او هغې کې اپشن یې هلته به فلټر کې چې انګلیش کې چې کم کورسز پړاوالی کېږي په اټلی کې هغه تا ته راوالي او هغه یونیورسيټیانې راوالي چې په کوم یونیورسيټي کې کم کورسونه هغو په انګلیش کې ټیچ کوي سټوډنټ ته. نو هغه راوالي هلته یې هم ته کتی شي. دواړه آپشن دي. بیا ته لاړ شې د یونیورسيټي ویب سایټ ته د انټرنیشنل سټوډنټ ریکوایرمنټ وګوره څنګه چې ما تا ته وویل الریډي تا سره د لاول نه پورې ته اډمیشن ته اپلای شروع کړه. اپلای چې کې د 100 یونیورسيټیانو چې کوم دی اپلیکیشن فیس یې تقریبا 15,000 نه والا 20 35,000 40,000 پورې او بل هر شی داسې یونیورسيټیانې دي چې د هغې اپلیکیشن فیس نشته. ما چې په خپله کوم یې د کړی د هغې اپلیکیشن فیس نه و. نو خیر زه به د هغې هم یو لست انشاءالله شیر کړم تاسو سره چې کمې دي ډېر شی دي داسې لږې دي چې هغه یونیورسيټي فیس مطلب اپلیکیشن فی چارج کوي زیاتره نه کوي. اپلیکیشن فیس صحیح څنګه چې دلته مونږ یو یونیورسيټي ته اپلای کوو زمونږ چې کم فارم جمع کوو د هغې 1500 2000 روپۍ چارجز جمع کوو. دلته د هغو چې ته د اپلیکیشن فارم جمع کوې نو هغې به ورسره دا فیس جمع کوې خو دا هرې یونیورسيټي نه نو د هغې نه بعد چې ته اډمیشن ته اپلای وکړې د دې چې کله اډمیشن کلوز شي نو کله چې دوی اپلیکیشن ریویو کړي او ستا ته اډمیشن میلاو شي. زه به تاسو په دې ځای کې وایم چې یوې نه 4 5 شپږ 8 یونیورسيټیانو ته 10 ته اپلای وکړئ چې ستاسو سره چانسز یې واشي د اډمیشن که د یوې نه ریجکشن میلاو شي بلې نه به اکسپټنس میلاو شي یو نه به تاسو سره اکسپټنس راشي. اکسپټنس لیټر تاسو ته میلاو شو د دې نه بعد کولاویږي پری انرولمنټ اپلیکیشن. دا د اوسه پورې دا یو سټیج شو. په یو سټیج کې څه وشو تا خپل ډاکومنټس تیار کړل او تا چې کوم دی یونیورسيټي ته اپلای وکړه تا ته د یونیورسيټي نه آفر لیټر میلاو شو مطلب تا ته اډمیشن میلاو شو. اوس په نیکسټ سټیپ کې به څه کې پری انرولمنټ اپلیکیشن به کې چې تا ته آفر لیټر میلاو شي نو په زموږ په 2023 کې په جون جولای کې پری انرولمنٹ سٹارټ شي د اټلی لپاره. ګوره زه په دې پوه کوم چې پری انرولمنٹ سي کله چې تا ته آفر لیټر میلاو شي کنه پری انرولمنٹ یو اپلیکیشن د انټرنیشنل سټوډنټ لپاره کولاویږي چې په هغې کې ته لاړ شي کوم ویب سایټ چې ما تاسو ته لاول یاد کړو یونیورس اټلی دا به ته سرچ کې په یونیورسيټي منځ کې چې کوم دی سپیس نشته دا یونیورسيټي ویل کېږي نو هغه به په ګوګل کې سرچ کې هغه ویب سایټ ته به لاړ شي هلته چې پری انرولمنټ اپلیکیشن کولاو شي کله په مارچ کې کولاویږي ډیپینډ کوي هر کال ډیفرنٹ ټایم وي خو جون جولای یا مئی دې ټایم کې کولاویږي نو ته به لاړ شي پری انرولمنټ هلته به ځان رجسټرډ کړي او خپل پری انرولمنټ به سټارټ کړي. پری انرولمنټ یو داسې پروسس دی چې هغه ستا د ډاکومنټس او د هر څه یو قسم ویریفیکیشن وي. دا پری انرولمنټ یو سمري جوړه شي ستا د ډاکومنټس د امبیسۍ ته هم ځي او د یونیورسيټي ته هم ځي. نو پری انرولمنټ کې ته ټول خپل ډاکومنټس جمع کړي ستا چې کوم دی میټریک ډیګري او ټرانسکرپټ مطلب ډي ام سي او سرټیفیکیټ دغه شان دی ډي ام سي او سرټیفیکیټ او د بیچلر ډیګري او سرټیفیکیټ که څوک د بیچلر لپاره کوي نو اف اس سی پورې به ډاکومنټ سبمیټ کړي او که د ماسټر لپاره کوي نو د بیچلر پورې او د هغې سره خپله انګلیش پروفیشنسي به ورسره ولګي. د هغې نه علاوه چې کوم دی یو دوه څیزونه سوري ما هېر کړي وه درته م ووایم د هغې نه علاوه به خپل انګلیش پروفیشنسي چې دې ولګوله 2 ریکمنډیشن لیټر تا ته به د خپل پروفیسر نه میلاویږي یا کوم کالج کې ته سبق کوې د هغې د پرنسپل نه یا د ټیچر نه به تا ته ریکمنډیشن لیټر میلاویږي. 2 ریکمنډیشن لیټر یې به ورسره اټیچ کړي موټیویشن لیټر به هم جمع کړي د هغې نه علاوه انګلیش پروفیشنسي او خپل ایجوکیشنل ډاکومنټس دا هر څه به تا هلته سبمیټ کړي. د سبمیټ کېدو نه بعد بیا دا خپل پروسیسینګ ټایم لري 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې بعد دا ډاکومنټس چې کله هغوی یو سمري جوړه کړي تا ته هم ورولیږي او دغه سمري چې کوم دی امبیسۍ ته هم فارورډ کړي ستا په ملک کې چې تا کوم امبیسي چوز کړه په پری انرولمنټ ټایم کې تا نه تپوس کوي چې ته به د کومې امبیسۍ نه ویزې ته اپلای کړې. نو ما اسلام آباد امبیسي چوز کړې وه ځکه کراچۍ والا کراچي کنسلیټ چوز کړي لاهور والا دغه شان مونږ ته چې کوم دی پښتونخوا چې کوم دی اسلام آباد امبیسي نیستې ده ما هغه دغه کړې وه نو دوی چې کومه پری انرولمنټ سمري جوړه کړي هغه امبیسۍ ته هم ولیږي او تا له هم پری انرولمنټ سمري راکړي. د پری انرولمنټ سمري نه بعد چې کوم دی
دا دویم پروسس شو. ته به د امبیسۍ د اپوینټمنټ څه برکې چې هغو له خپل ډاکومنټس ویسي چې هغو تا ته ډي او وي درکړي، ډیکلریشن آف ویلیو ورته وایي، او یا به سیم یا راځي چې ته پې ویزې ته اپلای وکړې. نو ډي او وي یا سیم یا سي ته به خپل ډاکومنټس چې کوم دي چې کله ته ډیکلریشن آف ویلیو له اپلای کړې هغه دا چې ستا ډاکومنټس وګوري چې او یاره د خپل ایجوکیشنل سیستم سره ستا ډاکومنټس چې کوم دی ولیډیټ کوي، ګوري چې او دی دلته الیجیبل دی سټډي دپاره، دا سټډي ده کړې، ویریفایډ ده، ټیک ده. د دغې دپاره د ډیکلریشن آف ویلیو دپاره ستا د ډاکومنټس اټیسټیشن او ویریفیکیشن ضروري، کوم چې ما تاسو ته په لاوله کې وي. نو تا به الریډي ډاکومنټ ویریفایډ کړي د موقع نه، بي سی سی نه، ایچ ای سی نه، او دا ټول به دې کړي. خو د دې نه لاول چې ډي او وي له اپلای کړې، د ډي او وي نه لاول چې کوم دی ته چې کله پری انرولمنټ له تا اپلای وکړه او په دې منځ کې تا سره میاشت دوه ټیم وي، نو ته به خپل دغه ډاکومنټس د میټرک اف ایس سی او د بیچلر دا به راولې، کوم چې تا ټیسټ کړي دا به ایټالین امبیسۍ ته ولېږي، اپوینټمنټ به راولي، هلته به یې ولېږي چې دا تاله ایټالین لینګویج ته ټرانسلیټ کړي. نو تاله به دغه ډاکومنټ چې کوم دی ټرانسلیټ هم کړي ایټالین لینګویج ته. کله چې ته بیا ډي او وي د اپلای کې نو تا سره به ستا خپل اوریجنل ډاکومنټس وي او ټرانسلیټډ ډاکومنټس هم وي. دا ټول به ته ویسي او هلته به یې جمع کړي، هغو به دا ویلیډیټ کړي، تاله به یو ډي او وي درکړي، ډیکلریشن آف ویلیو. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا ستا د ویزې پروسس شروع شي چې ته اپوینټمنټ له اپلای کړې، ویزې له اپلای کړې، او بیا تا ته مخکې چې کوم دی اپوینټمنټ ډیټ میلاویږي او ویزې له ته اپلای کړې. دغه مکمل پروسس و چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته راټول کړو. که ان کیس په دې کې په څه پوینټ باندې تاسو اوس هم نه پوه، نو ما ته کمنټس کې انشاءالله تاسو منشن کړئ، انشاءالله زه به پې په هغې هم تاسو ته چې کوم دی کلیر میسج درکوم، یا تاسو ما ته انباکس هم کولی شئ. څومره چې سټوډنټ یې زه درته ریکویسټ کوم خپلې پیسې په کنسلټنټ په یو خوا بل خوا ما دغه کوئ، ځکه چې هغو له که په خپله نه شئ کولی بیا وکئ په هغې، خو که کولی شئ نو ځکه چې تاسو دا پروسس کوئ ډاکومنټ اټیسټیشن او د هغې ټرانسلیشن او په دې څیزونو ستاسو نه بلا پیسې راځي، مطلب 30,000 40,000 50,000 ډېرې نه دي. خو که ته په کنسلټنټ اپلای کې الله کې 1,50,000 دا د ناغالي او بیا دا کې نو لکه ښه نه ده چې دا سمپل څیزونه دي او سټوډنټ یې په دې هر څه پوهېږئ، نو پکار دا چې په خپله یې وکړئ. انشاءالله په دې ویډیو کې ما پوره انفارمیشن درکړل او په بله ویډیو کې انشاءالله د ویزې پروسس او د دې په باره کې به ته هم ویم، ډاکومنټس اټیسټیشن دې باره کې الریډي ما ویډیو جوړه کړې. د دې نه علاوه که د ایټلي مطابق سم کوېسچن یې تاسو زمانه په انسټاګرام او فیسبوک یا لاندې کمنټس کې هم تپوس کولی شئ، انشاءالله زه به جواب درکړم. د فلحال دپاره چې څومره هم انفارمیشن و ما تاسو سره شیر کړه او د الله په امان.